ډېر ښه زموږ د افغانستان د ملي کرکټ ټیم اتلانو قهرمانانو ډېره ښه لوبه مو کړه. میچ هم بیل خو یقین وکړئ چې د افغانانو زړه مو ګټلو او موږ نن په بایللو باندې هېڅ نه یو خفه، ځکه چې مقابله چې وکوي بس هغه تر اخره پورې که بیل هم پروا نه کوي. نو نن د ایشیا کپ میچ په پاکستان کې د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ سریلانکا په 2 رنګونو وګټلو. نو سریلانکا ته مبارک وي او هغه افغانانو ته ډېره مننه چې دغلته سټیډیم ته راغلي او هغه پښتنو افغانانو چې د خپل ټیم سپورټ یې وکړو او د اخره پورې ورسره او زبردست میچ شو. افغانان اوس موږ نه خفه کېږو، یعنې داسې موږ هغه په زړه به هماغه ارمان وی که خدای نه خاصه موږ دغه میچ په ډېره اسانۍ رانه سریلانکا ګټلی وي، خو افغانستان تر اخره پورې مقابله وکړه. زنده باد دي افغانان، زنده باد دي زموږ اتلان. اولډ از ګولډ نبي ډېره زبردسته لوبه دې وکړه او واقعي چې زاړه چې هغه وایي سره زري، نو هغه شیطانه نه کړو. نو بیا په دا هیله چې را روان شل اورېدونو ورلډ کپ چې په انډیا کې دی هلته تاسې ښه لوبه وکړئ انشاءالله. که قسمت او زندګي وه زه به هم درځم او نور افغانان به هم درځو، تاسې به تشویقوو. په ننني میچ باندې په ویللو باندې موږ هېڅ نه یو خفه، بلکې ټول افغانان به انشاءالله خوشحاله او هغه واړه ماشومان چې په کرکټ ګراونډ کې ناست وو تاسې مه خفه کېږئ. زموږ بچیانو زموږ ملي کرکټ ټیم ډېره ښه لوبه وکړه. ما وکتې یو څو ګلالۍ ماشومان یې موږ وکتې چې خفه وو په دغه باندې په میچ باندې. انشاءالله آینده کې به یې وګټو. یو ډېره ښه لوبه یې وکړه او زبردست میچ شو او خوند هم ترې واخیستو. بیلل هم داسې بیللي چې هغه تر اخره پورې وي، نو بیا هغې ته بیلل مه یې وه. ژوندي اوسئ په دې هیله چې 2020 ورلډ کپ کې ښه پرفارمنس